د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو په خیر راسئ، ښه راغلاست درته وایم. په دې هیله یم چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. زه سمیع الله ودان یو ځل بیا د 11 ټولګي د کیمیا ښوونکی د تجربو د لړۍ په دوام سره نن موږ او تاسې ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو په لړۍ کې یوه بله تجربه ترسره کوو چې په دې سره موږ او تاسې د متجانس او همدارنګه غیر متجانسو مخلوطونو د جلا کولو یو بله طریقه عملا په نننۍ تجربه کې موږ او تاسې زده کوو او عملي کوو یې. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، نننۍ تجربه د نننۍ تجربې معلومات مې په بورډ کې درته لیکلي دي. تاسې را سره مل پاتې سئ تر څو د بورډ معلومات او بیا عملا موږ او تاسې تجربې ته ورداخل سو. ټولګي 11 دی، مضمون مو کیمیا ده، موضوع مو جامد په مایع کې مخلوط دی او ترڅنګ هدف مو د مخلوطونو د جلا کولو د طریقې پیژندل. د تجربې شمیره 2 ده، یعنې زموږ او تاسې 2 تجربه ده. ګرانو زده کوونکو، په نننۍ تجربه کې موږ او تاسې یوه جامده ماده راخلو او یوه مایع ماده راخلو. دوی دواړه په خپل منځ کې سره یو ځای کوو. د یو ځای کېدو څخه یو مخلوط راته جوړیږي چې هغه ته موږ او تاسې غیر متجانس مخلوط وایو. د دغه غیر متجانس مخلوط د بیرته د جلا کېدلو دپاره یوه طریقه موږ او تاسې په کیمیا مضمون کې لرو چې هغه د فیلټریشن یا د فیلټر کولو طریقه ده چې موږ او تاسې د دې فیلټر کولو د طریقې په مرسته باندې به انشاءالله الرحمن موږ وتوانیږو بیرته به دواړې مادې سره جلا کړو او د هره ماده به بیرته خالصه په خپل لاس کې او د تجربې په مرسته باندې لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د نن د تجربې اړین مواد یا د اړتیا وړ مواد چې موږ او تاسې په نننۍ تجربه کې ورڅخه استفاده کوو. په بورډ کې موږ لیکلي دي میده خاورې ته په نن تجربه کې اړتیا لرو، ترڅنګ یې اوبو ته اړتیا لرو، 3 بیکرانو ته اړتیا لرو او ترڅنګ یې کیف ته اړتیا لرو او فیلټر کاغذ ته ضرورت شته، ټیسټ ټیوبو ته ضرورت شته او ترڅنګ یې کاچوغې ته ضرورت شته. ځکه دا عملا موږ د نننۍ تجربې هغه محتویات یا مواد چې په نننۍ تجربه کې موږ او تاسې ورڅخه استفاده کوو. راځو ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، عملا تجربه را پیلوو. د تجربې په پیل کې د موادو پیژندنه زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په لومړي سر کې دا اصلا کې دې ته موږ او تاسې ګرانو زده کوونکو ټیوبونه وایو چې په تجربه کې نن موږ او تاسې ورڅخه استفاده کوو. دا یې ده. د دې ترڅنګ باندې دغه ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې کیف وایو. د کیف په مرسته باندې موږ او تاسې د فیلټریشن یا د فیلټر کولو طریقه رامنځته کوو. دا زموږ لپاره په نننۍ تجربه کې اړین موادو څخه بلل کیږي. ترڅنګ یې 3 دانې بیکران دي چې یو دا دی، یو دا دی، یو هم دا دی او د دې ترڅنګ باندې موږ او تاسې کاچوغې ته هم ضرورت لرو ترڅو موږ مواد یو بل ته سره پکښې ګډ کړو او فیلټر کاغذ همدغه کاغذ دی. ګرانو زده کوونکو، دې ته فیلټر کاغذ وایي ترڅو موږ او تاسې مواد سره جلا کړو. ترڅنګ یې ګرانو زده کوونکو خاورې ته ضرورت لرو چې میده خاوره دا ده او یو څه اندازه اوبو ته ضرورت لرو چې هغه همدغه دي اوبه. نو راځو ګرانو زده کوونکو، نننۍ تجربه په عملا کې موږ او تاسې زده کوو ترڅو د تیوریکي درسونو ترڅنګ باندې په عملي تجربه کې هم موږ او تاسې خپل هغه حقیقي او اساسي هدف ته ورسیږو. راځو ګرانو زده کوونکو په تجربه پیل کوو. لومړی دغه یو خالي بیکر راخلو. دې بیکر ته یو څه اندازه موږ او تاسې اوبه وراچو. دا اوبه دي، یو څه اندازه اوبه چې مو ور واچولې ترڅو په دغه بیکر کې ځای پر ځای سي. ترڅنګ یې موږ او تاسې د کاچوغې په مرسته باندې ګرانو زده کوونکو یو څه اندازه موږ او تاسې خاوره یا میده ریګ یا خاوره موږ او تاسې ورته وایو دغه راخلو وراچوئ. ګرانو زده کوونکو، ګورئ خاوره په مجموع کې یو جامده ماده بلل کیږي. نو جامده ماده او اوبه چې دي یو مایع ماده بلل کیږي. اوس نو مایع ماده اوبه دي او خاوره یو جامده ماده ده. نو جامده ماده په مایع ماده کې موږ او تاسې حلوو او له هغه څخه وروسته یو مخلوط جوړوو او بیا د هغه مخلوط د جلا کېدو پروسه مخته وړو. راځم دغه خاوره و دغه اوبو ته وراچوم. دا یوه کاچوغه، یوه بله کاچوغه به هم ور واچو چې ترڅو موږ ته ښه معلوم سي. دا هم ګورئ ګرانو زده کوونکو 2مه کاچوغه. وروسته له دې څخه موږ او تاسې دغه بیکر سره لړو. کله چې مو سره ولړئ په حقیقت کې دلته موږ او تاسې ته څه شي جوړ سو؟ یو مخلوط جوړ سو. دغه مخلوط ته موږ او تاسې ګرانو زده کوونکو یو غیر متجانس مخلوط وایو. ځکه په ټولو برخو کې یو رقم خواص په دې
سیستم کې نه لیدل کیږي ځکه لاندې برخه ته که چیرې موږ او تاسې وګورو ډېره مثلا خاوره به پاتې پر سر باندې د دې اوبو یا د دې مخلوط خالي برخه یا او د دې تر څنګ باندې به د اوبو مقدار به هم پکښې کې معلومي ګرانو زده کوونکو د دې تجربې د ترسره کولو دپاره موږ او تاسې ګوري اول مخلوط جوړ کړي اوس په دې مخلوط کې که موږ او تاسې وګورو لاندې ګوري ډېره خاوره ده او لوړې بیا د خاورې اوبه دي خو په حقیقت کې په ټولو برخو کې دا مواد یو ډول نه دي خپاره سوي نو غیر متجانس مخلوط شو راځو د دې غیر متجانس مخلوط د جلا کولو یوه طریقه چې موږ په کیمیا کې ورته لرو فیلټریشن یا د فیلټر کولو طریقه ده د فیلټر کولو د طریقې په مرسته باندې موږ او تاسې اوبه سره جلا کوو او بیرته هغه خاوره چې موږ په ګډه کړې ده هغه په اسانۍ سره بیرته لاسته راځي ګرانو زده کوونکو تاسې متوجه سئ لومړی دغه فیلټر کاغذ راخلم دا پر څلورو برخو یعنې داسې پر مابینځ باندې کتوم د دې څخه وروسته بیا داسې کتوم تر څو د کیف خولې ته زه دغه فیلټر کاغذ جوړ یا آماده کړم نو دا د فیلټر کولو کاغذ مو راواخیستی او تر څنګ یې ګوري دغه ته موږ او تاسې کیف وایي د کیف خولې ته یې وراچوو داسې چې کله مو ور واچوئ په لاس باندې دلته د یو څو ثانیو دپاره موږ او تاسې نیسو چې کله مو داسې ونیوئ بیا راځم و دغه ټیوب یا دغه ته چې موږ او تاسې ټیسټ ټیوب وایو و دې ته چې کوم ورداخلوم کله چې مې ورداخل کړل په دغه ټیسټ ټیوب دانۍ کې موږ او تاسې ږدو وروسته نو د بیکر دغه اوبه دلته وراچوو کرار کرار یې وراچوو کرار کرار د وراچول کېدو په نتیجه کې اوبه لاندې ځي او د دې تر څنګ باندې موږ او تاسې بیا به وروسته یو څو ثانیو څخه خپله پایله ووینو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې ګورئ دا دی ور واچوله او که چیرې د تجربې ته وګورئ یو څه خو پې معلومیږي خو بیا هم د 2-3 ځله د فیلټر کولو په نتیجه کې پاکې صفا اوبه چې په لومړنۍ تجربه کې په اول حالت کې موږ تجربې کې ورڅخه استفاده وکړل هغه هم ورڅخه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې وګورو د هغه اوبه او د بیکر د اوبو فرق ډېر زیات شته نو دغه پاکې اوبه دي او د بیکر د اوبو مقدار یا خوږوالی ډېر زیات دی صحیح دی دا یې ده نو راځو موږ او تاسې یو ځل بیا د هغه اوبه چې تقریبا موږ او تاسې د بیکر څخه راواخیستلې په دغه بل ټیسټ ټیوب کې موږ او تاسې ګورو چې تر دغه لا نور هم چې کو صفا کړو تاسې اوس ورته ګورئ دا بل ټیسټ ټیوب ته را داخل سوم اوس نو بیا که چیرې موږ او تاسې لاس ځینې راایسته کړو د ټیوب څخه یا د کیپه څخه بیا هم که مشکل نه پیښوي اوس راځم د هغه اوبه بیا وراچومه تر څو زه وکولی سمه نور یې هم در دغه لا صفا کړم ګرانو زده کوونکو دا دې ور وامیچولې اوس نو موږ او تاسې ګورو چې د لومړي حالت څخه و دوهم حالت څخه دا اوبه ډېرې صفا او رڼې پیدا کېږي تاسې اوس ورته وګورئ پایله یې خپله درته معلومېږي ګورئ په څاڅکو شکل سره کرار ور داخلیږي او بالاخره دغه اوبه فیلټر یا فیلټریشن عملیه پکښې کې اجرا کېږي تاسې اوس ورته وګورئ ګرانو زده کوونکو پایله ښه درته معلومېږي تر اولني ټیسټ ټیوب دوهم ټیسټ ټیوب د اوبو مقدار ډېر صفا دی پکښې کې تاسې وینئ ګورئ د یوه څاڅکې په شکل باندې دغه اوبه صفا کېږي او بالاخره خالصې اوبه ورڅخه لاسته راځي وینئ دا دی ګورئ یو څاڅکی ورته داخلي ټیسټ ټیوب نو اوس که دا چیرې موږ او تاسې د یو څو دقیقو دپاره کښېږدو هغه اوبه چې موږ او تاسې لرو هغه ټوله پکښې کې صفا لاسته راځي او تر څنګ یې هغه ناخالصه ماده یا خاوره ورڅخه جلا د کیف په لومړنۍ برخه کې پاتېږي ګرانو زده کوونکو د دغه ګورئ د اوبو رنګ او همدارنګه د دغه ټیسټ ټیوب د اوبو د رنګونو ترمنځ ګورئ فرق ډېر زیات شته تاسې ورته وګورئ دې ته موږ او تاسې غیر متجانس مخلوط وایو خو دوه مواد سره ګډ وه پایله دا سول چې موږ او تاسې د فیلټر یا د فیلټر کولو د طریقې په مرسته باندې بیرته مواد سره جلا کړل خاوره په کیف کې پاته ده او اوبه ورڅخه بیرته جلا سولې که تاسې داسې ورته وګورئ دا د کیف په اصطلاح برخه ده او همدارنګه دا اوبه دي د اوبو او د خاورو مخلوط دا دی او دا خالص اوبه ورڅخه لاسته راغلي تاسې اوس ورته وګورئ داسې په شکل کې ټوله ښه درته واضح معلومیږي راځو دا چې ګرانو زده کوونکو نننۍ تجربې پایله همدا سول چې موږ او تاسې وکولی سوای جامده ماده په مایع ماده کې مو حل کړله او تر څنګ موږ او تاسې یو مخلوط جوړ کړئ چې هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي او د مخلوطونو د جلا کولو د یو طریقې څخه چې هغه د فیلټر کولو طریقه ده د هغه څخه په استفادې سره په ډېر اسانۍ سره وتوانېدلو چې
اوبه جلا کو او خاور ورڅخه جلا کو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، تر یو بلې تجربې پره چې زه سمیع الله ودان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان ښې چارې او ښه وخت ولرئ.